سباوون ملکزی ما یو تن هغه څوک چې د کاروبار په لټه کې وم زه باید څه وکړم چا نه مشوره والم دته وهڅېدلو چې راشو دنه د کاروبار په برخه کې نو دوی د نظریاتو نه استفاده وکړو خوشبختانه لله الحمد څوم چې غوښتل هغه سم ترلاسه کړل که څه هم یو هدف هم درلودو خو د هدف نور برخې هم ډېرې درلودلې چې باید دا وشي دا وشي کله چې دلته راغلو لکه یو څوک چې ډاکتر ته ځي هغه پوښتنې ترې کېږي واقعا یو مسلکي بحث هم سره وکړو د مسلکي بحث نه وروسته ځینې توصیې درلودلې او کوم هدف چې ما ټاکلی و د هغه کاروبار په برخه کې د ده نورې مشورې موږ واخیستلې امیدوار یم چې د دې مشورو په عملي کولو سره زما کاروبار هغه څه چې مې درلودل هغه به رشد کوي کله هم یو تصمیم سړی نیسي د فکر نه رسېږي چې مثلا هغه منفي او مثبت اړخونه ټول په نظر کې خو د خبرو نه د موضوع د مشخص کول نه بیا کولی شي چې هغه ملګری ورته وایي چې ورا دغه ځای کې ضعف نقطې دي که په دغه برخه کې دغسې کار وشي دا یو لاسته راوړنه ده یو څه چې و مخکې له دې نه چې دی ما طرحه ووایي ما ته مشوره راکړي ځینې پوښتنې ډېرې اساسي وي یقینا هغه پوښتنې چې مثلا لازمه وي هغه یې موږ نه پوښتنه وکړي مثلا یو پوښتنه ده ولې غواړې دا کار وکړي دا کار وکړي دا کار وکړي یعنې زموږ ذهن اول د څو کاروبارونو لپاره دی آماده و چې مثلا دا کار وکړي دا کار وکړي که څه هم په مکتب کې استاد یو خبره کوله وی کله چې تاسو موخه مشخصه شوله هغې د یو سا مثال ورکوه وایي که غواړئ چې په یو سا وباسئ سا په 20 مترو کې وځي که ته 10 متره په یو ځای کې ووهې 10 متره په بل ځای کې 10 په بل ته به د ژوند تر پایه په دې ونه توانېږي چې یو سا وباسې نو خبره دلته دا ده هدف موخه باید مشخصه اوسېږي د همغې لپاره کار وشي نو دا هغه څه و چې دلته زموږ هغه قسم چې درلودل هغه کوم بدیل اړخونه یا د ونې هغه ښاخونه هم چې موږ ورته ورکول چې باید داسې لاړ شو داسې لاړ د هغې هغه د هدف ته د رسېدو لپاره لنډه لاره ښه نقصه دا تعقیب شو اسانه ادرس و د همکارانو ستاسو په شمول د نورو ملګرو د کور ودان وي یو ښه هماهنګي هم درلودله راغلو ډېر اسانه هر کاروبار د ژوند ټولو برخو کې د یو ښه مشاور اړتیا وي نو هغه که دوی د مناسبه ګڼي دلته راځي د بزنس په برخه کې وي یا د ژوند په نورو برخو کې اوسېږي د ژوند د مدیریت په برخه کې بدلې ادارې حداقلا دوی د باید ولاړ شي د هغوی سره مشوره وکړي ځکه هغوی د په دې برخه کې تخصص لري هغوی د په دې برخه کې یا تجربه شوي اوسېږي یا مثلا دا کوم ردیف کې چې اوسېږي یا په کاروبارو کې تاوانونه کړي یا ګټې کړي وي خو داسې یو مرحله فلتر مرحلې ته رسېدلې اوسېږي نو هغوی د سره د دوی دغه نظر شریکول او هغوی سره پاتې کېدل دا ډېر ښه وي